یارانو څنګه یې؟ اول خو دغه تصویر وګورئ. دغه تصویر چې کوم دی نارمل تصویر دی، یعنې اورجینل تصویر دی، او دا چې کله ایډیټ شو نو دا داسې شو. نو دغه اپلیکیشن چې کوم دی دا د موبایل خپل اپلیکیشن دی، هر یو موبایل سره ځای نه راځي، او په لږ ټایم کې تاسو بغیر د انټرنیټ او بغیر څه د اپلیکیشن نه خپل په موبایل کې دغسې د نارمل تصویر نه دغسې تصویر تاسو ایډیټ کولی شئ. طریقه یې بالکل اسانه ده، هر څوک ایډیټ کولی شي. په دې ویډیو کې دغه طریقه به زه تاسو ته ښیم چې تاسو خپل د موبایل په اپلیکیشن کې هغه هم بالکل په لږ ټایم کې اسانه طریقې سره دغسې تصویر نه دغسې تصویر به څنګه ایډیټ کوئ. خو د دې نه مخکې که ویډیو م لایک کړی نه وي نو لایک یې کړئ، نورو ملګرو سره شیر کړئ، که په چینل مو ګورئ سبسکرایب مو کړئ، که په پیج مو ګورئ نو فالو مو کړئ، ځکه چې دغسې څه نه څه ویډیو زموږ پې اپلوډ کېږي نو تاسو زموږ هر یو ویډیو ښه په وخت رسېږي. نو ځو د سکرین طرف ته چې دغه طریقه زده کړو. جی ملګرو، اوس به خبره کوو د ایډیټینګ چې څنګه به مو ایډیټ کوو دغه طریقې سره تصویران. نو نارمل چې څومره موبایل دي په ټولو موبایلو کې دغه اپلیکیشن چې کوم دی نو مخکې نه موجود وي. که چېرې بیا هم څوک داسې وي د چا په موبایل کې دغه اپلیکیشن نه وي، د پلی سټور په سرچ کې ولیکئ ګوګل فوټو، ټیک شو. د دې نه پس چې کوم دی دغه اپلیکیشن چې کوم دی د دې ځای نه ډاونلوډ کړئ، چونکې زما موبایل کې مخکې نه شته دی. نو د دې نه پس چې کوم دی بیا به یې تاسو اوپن کړئ. صحیح شو. د اوپن کولو نه پس چې کوم دی هغه تصویر سلیکټ کړئ کوم چې تاسو پروفیشنل طریقې سره ایډیټ کول غواړئ، ټیک شو. د دې نه پس چې کوم دی دلته به تاسو ته ښکاري ایډیټ، په دې باندې به یې کلیک واخلئ، او د دې نه پس چې کوم دی ړومبی کار چې ستاسو کوم دی نو هغه دا دی تاسو په ایکشن باندې به یې کلیک واخلئ. د دې نه پس چې کوم دی دلته به تاسو ته ښکاري ان بلر چې کوم دی په دې باندې به یې کلیک واخلئ، او د دې نه پس چې کوم دی دا به د دې ځای نه 100 یې کړئ. صحیح شو. پوره په 100 باندې کړئ او بیا د دې ځای نه ټیک کړئ. اوکې. د دې نه پس چې کوم دی بیا دویم اپشن ځای وګورئ، پورټریټ بلر چې کوم دی په دې باندې به یې کلیک واخلئ. دا چې کوم دی دې ځای نه تقریبا خپل حساب سره وګورئ چې تاسو بیکګراوند سوره بلر کول غواړئ. زما په خیال تقریبا 7 به ټیک وي. بیا چې کوم دی دې ځای نه دا ټیک کړئ. د دې نه پس چې کوم دی تاسو به داسې کار وکړئ، پی او پی چې کوم دی په دې باندې به یې کلیک واخلئ. دا چې کوم دی د دې ځای نه تقریبا 25 کړئ، 25 به برابر وي. ورسره بل اپشن به تاسو ته ښکاري شارپین، دا چې کوم دی دا 10 کړئ، تقریبا 10 به برابر وي. صحیح شو. بیا چې کوم دی د دې ځای نه ستاسو کار مکمل شوی دی. د دې نه پس چې کوم دی ویښ کې دا کوم اپشنز چې تاسو ته شو کېږي په دې کې به راشئ کلر ته، کلر باندې به یې کلیک واخلئ، او دلته چې کوم دی سچوریشن چې کوم دی نو دا تقریبا 22 پلس کړئ. صحیح شو. وارمت چې کوم دی دغه چې دی نو دا تقریبا دا 11 یې کړئ تقریبا دې ځای نه. صحیح شو. خپل تصویر حساب ته هم ګورئ، تقریبا هر یو تصویر چې کوم دی خپل حساب وي که نه، چې ستاسو تصویر مطلب صفا دی مطلب یا ډېر صفا نه دی، هغه حساب سره تاسو سیټینګ د دې ځای نه کولی شئ. د دې نه پس چې کوم دی 10 دی په دې کې چې کوم دی نو دا به تقریبا دا چې کوم دی دا تقریبا دې ځای نه 15 یې کړئ. دې پس د سکین ټون دا به تقریبا 20 پلس یې کړئ. صحیح شو. د دې نه پس چې کوم دی دلته نه یې ټیک کړئ. اوکې. د دومره هر څه کولو نه پس چې کوم دی زموږ چې کوم کار دی نو هغه لایټینګ کې دی. په لایټینګ کې چې کوم دی تاسو به ټول نه ړومبی برایټنس باندې به یې کلیک واخلئ. برایټنس دا تقریبا چې کوم دی نو د دې ځای نه وګورئ، تصویر حساب سره وګورئ، خو تقریبا 10 به یې برابر وي. صحیح شو. بیا چې کوم دی د دې ځای نه ټیک کړئ. دې پس چې کوم دی ټون په دې باندې به یې کلیک واخلئ، او دا د دې ځای نه 100 کړئ. صحیح شو. ورپسې دویم اپشن دی کانټراسټ، په دې باندې به یې کلیک واخلئ. دا چې کوم دی -40 کړئ. صحیح شو. دې پس چې کوم دی بلیک پوینټ په دې باندې کلیک واخلئ، او دا چې کوم دی +28 کړئ. د دې نه پس چې کوم دی وایټ پوینټ دا چې کوم دی -38 کړئ. صحیح شو. د دې نه پس چې کوم دی هایلایټس په دې باندې به یې کلیک کړئ، او دا تقریبا 40 کړئ، تقریبا 40 به یې برابر وي زما په خیال دې تصویر حساب سره. صحیح شو. دې پس چې کوم دی دویم اپشن دی شیډو، دا تقریبا -20 کړئ. صحیح شو. دې پس چې کوم دی ویګنیټ په دې باندې به یې کلیک واخلئ، تقریبا +20 کړئ. صحیح شو. او دغه به برابر. د دې نه پس چې کوم دی دلته نه دا هم ټیک کړئ. صحیح شو. ستاسو چې څومره ایډیټینګ څومره کار وي نو هغه مکمل شوی دی. هغه چې کوم دی نو د تصویر ریزلټ ستاسو وړاندې دی، تاسو کتلی شئ څومره بهترین او فیس چې کوم دی نو څومره مطلب سموت شوی دی، څومره مزیدار شوی دی، او د دې نه هم مزیدار کیدی شي چې څومره هم په ایډیټینګ کې خواري وکړئ. صحیح شو. دا خو ما چې کوم دی نارمل هغه ریزلټ ورکوي موږ له، نور چې به څومره خواري وکړي که نه نو هومره د تصویر ریزلټ بهتر راتلی شي. صحیح شو. اوس به ګورو چې کمزور تصویر هغې سره کمپیر کوو چې څه حساب دی، ریزلټ یې څنګه دی. دا وګورئ، دا چې کوم تصویر دی دا بالکل خپل اوریجنل چې کمزور تصویر و هغه دغسې و، بیفور آفټر دا تاسو کتلی شئ. کافي حده پورې چې کوم دی نو
فرق پکې راغلی دی او بهتر شوی دی. دې طریقې سره تاسو هر یو خپل تصویر کوم بالکل ساده تصویر ایډیټ سره د پروفیشنل تصویر ته کریټ کولی شئ. دا اوس زموږ نننی ویډیو. امید ساتو چې دا ویډیو به مو خوښ شوی. که ویډیو مو خوښ شوی نو نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. چینل مو سبسکرایب کړئ ځکه چې دغه رنګ هر یو ویډیو زموږ تاسو ته ښه په وخت رسیږي. روان ویډیو پورې راکړئ. مال اجازت د الله په امان.